که تاسو چېرته په انګلیسي کې وایئ چې اختر کله دی نو بیا وایي دا قسم ته وایئ when is the Eid when is the Eid یعنې دې مطلب د اختر کله دی. بیا موږ وایو سبا ته اختر دی. لکه که داسې وایي چې سبا ته اختر دی بیا به وایي tomorrow is Eid tomorrow is Eid. کېدای شي سبا ته اختر وي موږ وایو که نه کېدای شي سبا ته اختر وي نو tomorrow could be Eid tomorrow could be Eid. سبا ته اختر نشته موږ وایو سبا ته اختر نشته بیا به داسې وایي there is no Eid tomorrow there is no Eid tomorrow. آیا ته په اختر کې د چا کور ته ځې do you go to someone's house on Eid do you go to someone's house on Eid. آیا ته د اختر لمونځ ته راځې do you come to the Eid prayer do you come to the Eid prayer.